د ډیسکوري چینل ګرانو لیدونکو، زه یم سمیع الله ابرار او تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم. که چیرته سترګې پورته کړئ او وګورئ نو تاسې به د 2.8 بلیونه خلک په مختلفو جسماني خصوصیاتو او شکلونو کې به په نظر درشي. خپل شاوخوا خلکو ته وګورئ او د یوې شیبې لپاره د دوی د ځانګړتیاو په اړه فکر وکړئ. په حقیقت کې د دوی د سترګو رنګ، ویښتان، پوستکی، قد، د مخ ځانګړتیاوې، د وجود سکلیټي بڼه او بېشمېره توضیحات، د دوی د داخلي ارګانونو ترتیب، د دماغو د ګوتو نښې، په نفس او عضلاتو کې او په همدا ډول دا ټول په ډي این اے کې ثبت شوي دي. د دې هر څه ریکارډ په یوه کوچنۍ حجره کې شتون لري چې ډي این اے کوډینګ بلل کیږي. ډي این اے یو د معلوماتو د ذخیره کولو ډیټابیس دی چې په دې کې د انسان د دماغو په مطابق معلومات شتون لري، لکه د پوستکي رنګ، قد، مخ او څیره چې څه ډول د مور او پلار وي، هماغه خصوصیات یا برخې یې د دوی د راتلونکي نسل ته ور انتقالیږي. د همدې لپاره د حیواناتو بچیان حیوانات پیدا کیږي او د انسانانو اولادونه انسانان. د انسان د پیدایښت په لومړیو کې د مور او پلار د جنسي نږدېوالي له امله د نارینه سپرم او د ښځې هګۍ په یو ځای کېدو سره یوه حجره جوړوي. په دې حجره کې دننه ډي این اے شتون لري، په کوم کې چې د مور او پلار د وجودونو د خصوصیاتو ټولې برخې یعنې ډیټا په طبیعي ډول پکې ساتل کیږي. دا یوه حجره په برخو ویشل کیږي او خپلې په بلیوناو کاپۍ جوړوي چې له دې څخه زموږ د وجود د هر ځای جوړېدل شروع شي. یو انسان د پیدایښت څخه مخکې 50% ډي این اے له مور څخه او 50% له پلار څخه ترلاسه کوي. د دې پیچلي سیستم د پیژندو لپاره په 1953 میلادي کې دوه ساینسپوهانو جیمز ډي واسټن او فرانسوي کروکني ایسید په خوارۍ سره وپېژندل شو. دوی ته د انسان له وجود څخه ډي این اے په لاس ورغله، خو په دې کې دننه څه وي په دې باندې هغه نه پوهېدل، ځکه چې دا داسې ډول پیچلی سټرکچر و چې په دې باندې نورو ټولو ساینسپوهانو له څېړنو څخه ماتې منلې وه او په دې موضوع باندې یې څېړنه کول پرېښودل. خو لیکن واټسن او کروکني ایسید یو چیلنج په ډول دا قبول کړل. واټسن هره ورځ د ګولیو او ډبرو په مرسته یې د ډي این اے ماډلونه جوړول او د طبیعت د دې شاهکار د پیژندلو هڅې یې روانې کړې وې، خو دا معجزه په حل کېدو نه راتله، لکه څرنګه چې د کریک دا کار په توره تخته باندې د رنګینو پنسلونو په مرسته د ډي این اے د شکلونو د جوړولو کوششونه کول، خو د ده پوهه د ده د رازونو د پیژندلو لپاره تر اوسه پورې ناکافي وه. همداسې په 1953 میلادي کې دې دواړو ساینسپوهانو په ګډه باندې خپله څېړنه له یو بل سره مطرح کړه چې له دې نه وروسته دا معما د حل کېدو په طرف روانه شوه او دا معلومه شوه چې د نړۍ د هر انسان ډي این اے له بل انسان څخه بیخي مختلفه وي او دا ډي این اے د هر انسان په جسم کې شتون لري. په حقیقت کې انسان د بلډینګ په رقم بلاک دی. د دې هڅې لپاره دغو دوو ساینسپوهانو ته په 1962 میلادي کې نوبل جایزې هم ورکړل شوې. په ډي این اے کې ذخیره شوي معلومات دومره پیچلي وي چې د انسان د سر ګرځولو لپاره کافي دي. که چیرته یو انسان د یو تعمیر په رقم انځور کړو نو د دې تعمیر ټول معلومات به د دې په هر منزل کې به شتون لري. خو د یو اتوم د ساینس په اندازه د انسان په ډي این اے کې دا معلومات دومره ډیر وي چې که چیرته په دې باندې کتابونه لیکل شروع کړو نو دا به تر 80 مترو پورې دلۍ جوړه کړي. یا فرض کړئ یو انسان هره ورځ د 80 حروف پر ثانیه سپیډ سره 8 ساعته ټایپ وکړي نو دا به 80 کاله ونیسي. د دې معلوماتو په لیکلو سره زموږ د ټول وجود نظام د ډي این اے د کوډونو لخوا کنټرولېږي، لکه څرنګه چې د وجود هر یو غړی فرض کړئ چې ویښتان پاک کال کړو نو له دې څخه وروسته یو ځل بیا به په څه ډول رنګ او په کوم شیپ کې به رازرغونېږي. دا معلومات هم په ډي این اے کې شتون لري. د همدې لپاره ویښتان هماغسې شنه کیږي کوم چې د انسان په ډي این اے کوډونو کې شتون لري.
که چیرته په وجود کې کوم ځای ته د ډي ان اے کوډونه ونه رسیږي نو هر څه به له کاره ولویږي. همدا لامل دی چې په ډي ان اے کې د خپلې خوښې د معلوماتو په یو ځای کولو سره د کوم یو حیوان یا انسان د خپلې خوښې یو ژوندی جسم په وجود راوړای شي. نن سبا موږ انسانانو سره د ډي ان اے کوډونو د کټ کولو او پیسټ کولو ټیکنالوژي شتون لري چې په اساس یې موږ د خپلو مخصوصو خصوصیاتو په درلودلو سره انسان یا حیوان پیدا کولی شو. د کوم حیوان غړي انسانانو ته انتقالولی شو ځکه چې ډي ان اے د معلوماتو د حکم کولو په صورت کې د وجود د جوړولو امر ورکوي چې په دې کې دننه شتون لري. دې ټیکنالوژۍ ته کریسپر کیس 9 ډي ان اے ټیکنالوژي ویل کیږي. خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې موږ دا جسم په روښانه ډول نشو پیژندلی. یعنې تاسو داسې فکر وکړئ چې ډي ان اے یو مکمل کتاب دی چې په دې کې په میلیونونو او تریلیونونو کوډونه شتون لري. د هر یو کوډ ځان ته خپله وظیفه اجرا کوي خو مګر موږ د دې یوازې یوه پاڼه ډېر په مشکل سره تر اوسه پورې پیژندلې ده چې دا یوازې کار څنګه کوي او په دې کې په تبادلې کولو سره کومه نوې نتیجه موږ ته په لاس راځي. په دې باندې څېړنه تر اوسه پورې جاري ده. د طبیعت د دې معجزې خصوصیاتو ته په کتو سره مشهور غیر مسلمان ایوولوشنست ریچارډ ډاکونس وایي چې زه یې هیڅکله منلی نشم چې د انسان په وجود کې موجوده د کوډونو دا نظام یعنې ډي ان اے په طبیعي ډول په خپل سر زموږ په وجودونو کې وروسته پیدا شوه او انسان ته تبدیل شوه لکه څرنګه چې خلک د ایوولوشن په باره کې دا وایي. یعنی د چارلس ډاروین د ارتقا تیوري کومه چې دا وایي چې دا انسان د ارتقا ته په رسیدو سره له حیوان څخه په بدلیدو یعنی له بیزوګي څخه انسان پیدا شوی دی. د دې په جواب نفي کې دا د کوم طاقتور او هوښیار ترین ډیزاینر کار دی. د نړۍ له کوم بل شخص سره دومره د هوښیارترین ډیزاین کوونکي په خلاف د خپلې نیمګړي ایوولوشن نظریې د ثابتولو لپاره ناکافي ثبوت دی. لہذا د ایوولوشن تیوري قابل قبول نه ده. خو مګر تاسو به باور وکړئ چې د انسانانو د دې نوې عظیمې څېړنې کوم چې نن یې موږ هم په سختۍ سره لږ ذره پیژندلی دی دا په قرآن عظیم شان کې 1400 کاله مخکې د انسان د پیدایښت د عمل په بیان کولو سره چې دا په ابد صورت نمبر 13 څخه 19 او تر 21 پورې چې داسې فرمایلی دي هلاک دی وی انسان هغه څومره ناشکره دی هغه خو دې په دقت سره غور وکړي چې الله جل جلاله هغه له کوم شي څخه پیدا کړی دی هغه ته به معلومه وي په څېړنې کولو سره چې له یوې نقطې څخه را پیدا شوی دی لومړی خو یې پیدا کړو بیا یې د هغه لپاره د ژوند کولو یوه اندازه مقرره کړه بیا د هغه یې لاره ښه اسانه جوړه کړه او هغه یې ښه اسانه جوړه کړه د قرآن عظیم شان په دې آیتونو کې د مور او پلار سپرم په یو ځای کېدو سره یوه حجره جوړوي چې په دې کې ډي ان اے شتون لري دلته د قدره لفظ کا په انګلیسي کې وژباړو نو د تنظیم ترتیب پالن جوړونې یا په تقدیر کې د هر څه لیکل د الله سبحانه وتعالی لخوا یا د یو څه پروګرامینګ کول یا د کوم کار د تصمیم کولو پلان جوړول یا د ته ورته یو څه او نن موږ پوهیږو چې دا خو د ډي ان اے اصلي کار دی او د دې برخې هم چې قرآن کریم یوازې په کوچنیو آیتونو کې بیان کړي دي او هغه هم 1400 کاله مخکې ځکه چې همدا د کائناتو طاقتورترین او هوښیارترینه هستی ده چې انسان یې پیدا کړی دی او د دې د پیدایښت له عمل څخه هم خبر دی دا خبرې 1400 کاله مخکې د عربو خلک په دې نه پوهېدل خو د نن ترقي یافته ساینس دا قرآن کریم ټکي په ټکي ثابتوي چې دا ښکاره کوي چې هر وخت قرآن کریم د الله جل جلاله کلام دی او د دې هر یو لفظ په حقه دی